بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ استاد چې د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې په کسټمرز باندې دی. لکه څه ډول چې موږ تاسې وینډر سره د کار کولو دغه ګرافیکل ریپرزنټیشن درلوده او دغه کمانډونو څخه په استفادې موږ د وینډور څخه جنسونه اخیستل، همدغه ډول د کسټمر سره هم موږ تاسې ته د کار کولو هغه ګرافیکل ریپرزنټیشن راکړل شوی ده. ګورې کله چې موږ کسټمر سره ډیل کوو او هغې باندې جنسونه خرڅوو، نو په دغه اساس باندې خرڅوو. قاعده او اساس داسې دی چې لومړی موږ تاسې څخه کسټمر چې دی اسټیمیټ غواړي، کوټیشن غواړي، نرخګیري کوي. کوم جنس چې هغه اخلي د هغې نرخګیري او کوټیشن درنه غواړي. کله چې هغه کوټیشن له تا څخه واخیسته، نو دا کوټیشن یوازې کسټمر د یو کس نه اخلي. معمولا د 3 شرکتونو یا 3 دکانونو څخه دا کوټیشن اخیستل کیږي. چې کله هم کوټیشن واخیستل شو، دی دفتر ته ځان سره ویوړله، نو فرض که ستا اسټیمیټ یا ستا کوټیشن د هغوی خوښ شو، ستا نرخونه مناسب وو، نو تا ته بیا سیل آرډر کوي. چې کله سیلز آرډر درته وکړل، هغې څخه وروسته ته ورته جنسونه اماده کوې. که چېرته په قرض ویسي، نو کریټ انوایس ورته کوي. انوایس په دې معنی چې جنس یې ویوړه او پیسې پې قرض پاتې شوې، او وروسته بیا 2-3 ورځې بعد یا 10 ورځې بعد پیسې درکړې، نو بیا ورته ریسیو پیمنټ کوئ. خو که چېرته سیل آرډر تاسو ته وکړي او راشي خپل جنسونه ویسي او پیسې نغدې همغه لحظه درکړي، نو بیا ورته د دې کمانډ استفاده کوو، کریټ سیلز ریسیټ څخه. کله چې موږ تاسې جنس خرڅ کو او پیمنټ ریسیو پیمنټ وکړو یا دلته کریټ سیلز ریسیټ وکړو، نو د دې پیسې په اتوماتیک ډول باندې ان ډیپازټ فند ته ځي. صحیح ده؟ دا کویک بوک تیار چارټ اف اکاونټ کې موږ سره یو اکاونټ جوړ شوی دی، اکاونټ ته دا پیسې انتقالیږي. کله کله داسې هم کیږي چې ځینې جنسونه چې تاسې کسټمر باندې خرڅ کړی هغه درته ریفند کړي ان کریډټ. صحیح دی؟ لکه څنګه چې موږ تاسې وینډر ته پرچیز ریټرن کوو، سیلز ریټرن به کسټمران موږ تاسې ته کوي. بیا د دې کمانډ نه استفاده کوو. ممکن داسې وخت هم راشي چې تاسې یو کسټمر سره سوی تفاهم کې واقع شي او هغه تاسو ته وایي چې وروره ما د دغه بل پیسې درکړي دي، دغه سیل آرډر پیسې مې درکړي، او ته وایي چې نه تا نه دي راکړي. نو کولی شي چې بیا اسټیټمنټ پرنټ کړي او په اسټیټمنټ کې مفصلا معلومات لیکل شوي. که چېرته د دغه اسټیټمنټ څخه به تاسې څه چارجز اخلي، بیا د دې کمانډ نه استفاده کوو. نو دا موږ سره د کسټمر سره د ډیل کولو او د کار کولو هغه ګرافیکل ریپرزنټیشن و. نو اوس به راشو پریکټیکل د دغه کمانډونو څخه په استفادې به موږ تاسې اسټیمیټ او سیل آرډر جوړ کړو، انوایس به جوړ کړو، پیمنټ به ریسیو کړو. دغه ټول کار به موږ تاسې اوس پریکټیکل په همدغه ویډیو کې وکړو. ګورې ما ته راځي یو کسټمر ووایي چې ما ته اسټیمیټ جوړ کړه. زه اسټیمیټ باندې کلیک کوم. کم یو کسټمر ته غواړي اسټیمیټ جوړ کړي؟ کسټمرانو لیست خو موږ له مخکې نه اډ کړی دی. زه ورته وایم چې زه دغه بصیر خان ته چې دی، دغه بصیر ته د اسټیمیټ جوړوم. او دا اسټیمیټ د څه جوړی؟ دا بصیر وایي چې وروره زما یو لیپټاپ په کار دی، او همدا ډول بل هم زما چې دی یو مانیټور په کار دی، یو دانه مې په کار دی. نو دا اسټیمیټ ما ورته جوړ کړي. اسټیمیټ نمبر 6 دی او قیمت یې چې دی د 1500 افغانیو په ارزښت باندې دی. دغه ریټ چې دی د لیپټاپ په دغه ریټ موږ ته تمام شوی. موږ یې چې خرڅوو په دې ریټ یې خرڅوو. نو یو لیپټاپ او یو مانیټور دواړه چې دا سره جمع کړو 1500 افغانۍ کېږي. 9000 او 1500 ټول 1500 افغانۍ کېږي. دغه یو اسټیمیټ او دغه مارکپ هغې ته نه ښودل کېږي. دغه په کم قیمت چې موږ ته تمام شوی دی، چې کله موږ دا پرنټ کړو دا کسټمر ته نه ښودل کېږي. ګورې دلته پرنټ پریویو ته راځم، تاسې دلته وګورئ. دا به اګنور آل کوم سپیلنګ چیک دی. ګورئ دلته ورته ښودل کېږي؟ نه ښودل کېږي. فقط هماغه کم ریټ چې موږ خرڅوو هغه ورته ښودل کېږي. په کم ریټ چې موږ ته تمام د هغه هم نه ښودل کېږي او مارکپ هم ورته نه ښودل کېږي. خبر سوره دغه اسټیمیټ ما جوړ کړ. دا څنګه کوم؟ سیف کوم او له هغې څخه وروسته سیف انیوی او سپیلنګ چیک یې اګنور آل کوم. کله مې چې دا اګنور آل کړ، تاسې وګورئ کسټمر ته راشئ
کله هم چې کسټمر ته راغلو د بصیر کسټمر انتخابو د دې بصیر په ترانزیکشن کې چې د موږ تاسو سره چې استیمیټ دغه د حساب شو صحیح د استیمیټ نمبر شپږم دی او په دغه تاریخ باندې دا ورته موږ ورکړی د 1500 افغانیو په ارزښت باندې دغه استیمیټ دی. اوس خبره دا ده چې دې ته خو موږ د استیمیټ ورکو د استیمیټ د ځان سره ویوړلو دغه کم کمانډونه چې دلته از ګرافیکل ریپرزنټیشن موږ ته راغلی دا ټول کمانډونه دلته کسټمر کې هم شته. ګوري کریټ استیمیټ شته، کریټ سیلز اورډر شته، همدا ډول کریټ انوایس شته، همدا ډول ریسیو پیمنټ شته. لکه دا ټول کمانډونه چې تاسو دلته ګوري دلته هم ترې استفاده کولای شي، خو د کسټمر د مینو نه هم دا کمانډونه استفاده کولای شي. نو زه اوس راځم بیا هم کسټمر لیست چې کله کسټمر لیست راغلم زه ورته وایم دغه بصیر خان چې دی دې ته موږ یو اسټیمیټ ورکړی دی اوس موږ ته سیل آرډر وکړه. سیل آرډر یو که فرض که زمونږ نرخونه یې خوښ شو اوس موږ نه غواړي چې جنس واخلي، خو دا به شرط نه وي چې دا جنس کم دغه اسټیمیټ کې چې کم شیانو نرخګیري له موږ څخه اخیستی هماغه جنسونه چې کم تعداد هغلته موږ ورته لیکلي شاید هغې نه کم واخلي شاید هغې نه زیات واخلي. ګورئ زه په دې اسټیمیټ ډبل کلیک کوم چې دا اسټیمیټ ماته اوپن کړي. دلته ما ورته د لیپټاپ کور i5 د یو دانې اسټیمیټ قیمت ورکړی او د 22 انچ منیټور قیمت مې ورته ورکړی. ممکن دا اوس 15 دانې وغواړي، ممکن دا لیپټاپ وغواړي او منیټور ونه غواړي. نو دا اوس د هغې خوښه ده چې څه ډول سیل آرډر ماته کوي. صحیح ده ښه دې ماته سیل آرډر وکړه. څنګه اوس سیل آرډر ورته ورسوو؟ کسټمر ته راځو او له دې څخه وروسته کریټ سیل آرډرز ته راځو. خو دلته یو خبرې ته تاسې متوجه اوسئ، کله چې موږ ته یو کسټمر سیل آرډر کوي هغه پرچیز آرډر کوي، ځان سره پرچیز آرډر کویک بوک کې ثبتوي، موږ چې دلته ځان سره ثبتوو از سیل آرډر ځان سره ثبتوو. خو بیا کله چې موږ دغه د وینډر دپاره پرچیز آرډر کوو وینډر چې دی هغه ځان سره از سیل آرډر کویک بوک کې ثبتوي. ښه اوس راځم کریټ سیلز آرډر باندې کلیک کوم. کله مې چې پر دې باندې کلیک وکړه ما ته وایي چې دا سیل آرډر د چا دی، دلته کسټمر نوم د انتخاب زه ورته وایم بصیر موږ ته سیل آرډر کړی. څه شی سیل آرډر کړی؟ ما ته وروره سیل آرډر وکړه چې داسې کار وکړه وروره چې دغه لیپټاپ کور i5 چې ما ته نه اسټیمیټ اخیستی او د یوې دانې دا راته 15 دانې برابر که یا 2 دانې دا راته برابر که. او همدا ډول بل یو چې دی ماته ته منیټور اسټیمیټ مې اخیستی او د یوې دانې ماته یو 3 دانې منیټور هم آماده که. صحیح دی. دا ګوري سیل آرډر نمبر 4 دی چې د بصیر پخوا نه موږ ته فرض که نور مخکې نه په کویک بوک کې چې دی سیل آرډرونه ثبت شوي، خو د دې سیل آرډر نمبر 4 دی. ښه ټیکس میکس پې وضع کوي، کولی شي دلته ټیکسیبل او نان ټیکسیبل ورته انتخاب کړي، او که غواړئ چې ټیکس پې وضع کړي کوم ګروپ ټیکس جوړ کړی هغه هم پې وضع کولی شي، خو زه دا دواړه نان ټیکسیبل انتخابوم. اوس بله مسله دلته دا ده کلاس ورته کولی شي چې استعمال کړي، زه ورته نه استعمالوم. کسټمر میسج که میسج ورته لیږي دلته تیار ریډیمیټ څه میسجونه شته، زه ورته وایم چې آل ورک از کمپلیټ، یعنی تا چې کوم اسټیمیټ ما نه اخیستی او اوس دې دا سیل آرډر ماته لیږلی چې یعنې دغه جنسونه ماته برابر کړه، نو دا ټول ما درته برابر کړي. که میمو کې چې نوټ موټ ورته لیکي هم کولی شي. زه دا نور څنګه کوم؟ سیف انکلوز کوم، سیف اینی وای، او دغه سپیلنګ چیک ټول اګنور کوم. ښه چې کله مې دغه کار وکړو ګورئ بصیر سره چې دی اوس هم زموږ بیلانس 0 دی. کله چې موږ یو کسټمر ته اسټیمیټ ورکوو زموږ بیلانسونو کې فرق نه راځي، فقط یو اسټیمیټ دی موږ ورک یو نرخ دی موږ ورک خلاص، نه موږ ته پیسې تر اوسه راغلي نه زموږ نه انوینټري کم شوی، انوینټري موږ نه تللی، فقط یو نرخګیري ورقه موږ ورکړی او خلاص. خو دا هم ثبتېږي. سیل آرډر چې دی سیل آرډر چې کله وکړو هم زموږ بیلانسونو کې فرق نه راځي، نه موږ د دې نه قرضداره سو نه دا زموږ نه قرضداره ده. فقط هماغه اسټیمیټ په اساس چې دی دې ما ته وروره ویلي چې دغه جنسونه آماده کړه، ما سیل آرډر ورته برابر کړی او جنسونه مې ورته آماده کړي د 22,500 افغانیو په ارزښت. ګوره ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه اسټیمیټ د ما نه چې اخیستی او د 1500 افغانیو اسټیمیټ یې اخیستی او 2 جنسونه اسټیمیټ یې رانه اخیستی او نرخ مې ورته ورکړی او 2 جنسه دغومره پیسې کېدلې. خو زما نرخونه یې خوښ شه هماغه جنسونه یې راته ډېر آرډر کړه چې ډېر راته آماده کړه، مثلا یو نه 5 3 یې ویلې، نو هغه پیسې به یې ضربېږي ځکه دلته اوس ورسره پیسې زیاتې راغلې. ښه سیل آرډر مې ورسره سب که بیلانسونو کې فرق نه ده راغلی، فقط اسټیمیټ مې ورته ورکړی او بیا ماته ویلې چې وروره سیل آرډر یې راته وکړه. اوس له دې نه وروسته دا راځي ما نه جنس وړي
چې کله جنس وړي ز کسٹمر ته راځم جنس وړي پیسې نغدي درکې کچیرته جنس درنه وړي او پیسې درته نغدي درکې نو دلته ورته انټر سیلز ریسیټ کمانډ استفاده کوو صحیح ده کچیرې دغه جنس زمنګ نه وړي او په قرض وړي بیا ورته کریټ انوایس کوو فرض کړه دا راغی ویل چې دا جنس درنه وړم او پیسې سبا بل ورځ درکو یا دې سره موږ یو ډیل لرو چې دیو میاشت په موده کې باید دا پیسې ماته راکړي زه ورته کریټ انوایس وس کوم خو دلته چې زه کله کریټ انوایس وکم وای کم کسٹمر ته کریټ انوایس کوي زه ورته هم دغه بصیر ته کریټ انوایس کوم صحیح ده چې کله دلته زه ورته بصیر انتخاب کوم ماته کویک بوک میسج راکړي او دې میسج کې ماته لري چې دغه انوایس ته جوړه هغه استیمیټ چې تا نه وړو د هغه استیمیټ په اساس جوړه کله هغه استیمیټ په اساس نه جوړه نو دغه انوایس ته د کمبل سیل آرډر په اساس جوړه ممکن دغه بصیر تاسو ته درې سلور سیل آرډر کړی وي نو تاسو به چې کله انوایس جوړوي دا کمانډ ورته انتخاب کړئ بیا چې کله زه ورته دا وکیږم ګوري دا چې د یو سیل آرډر یې مونږ ته کړی همدغه ته انوایس جوړو کلیک ورته کوم همدغه ته انوایس جوړیږي خو کچیرته زه دلته راشم دا به زه دوباره کلیر کوم چې بیرته دوباره د میسج ماته راکړي بصیر به انتخاب کوم اوس خبره ده زه ورته وایم نه کریټ انوایس فرام استیمیټ د مان یو استیمیټ وړو یو سیل آرډر یې کړی اماغه استیمیټ نه چې د س ډیټا یعنی س جنسونه چې د منګ استیمیټ کې ورته ورکړو اماغه راوخله دلته کاپی کا صحیح ده خو اوس چې دا وکي کوم ماته بل میسج راکړي بل میسج ماته د سره کوي وای دی چې د دغه یو استیمیټ تانه وړه د 1500 په افغانیو پرځخ غواړي چې همدغه پروډکټس او جنسونه چې تاسو شیر لیکلي واغه دلته کاپی کوم زه ورته مو کاپی کا اوس راته بل میسج راکړي بل میسج راته د سره کوي کریټ انوایس فار آل د انټایر استیمیټ وای دغه استیمیټ چې تا دې ته ورکړی دی کې شل قلمه جنسونه دغه ټول جنسونه دا اوس غواړي چې سیل آرډر کې ویسي کله ورته او چوکې د کوم استیمیټ کې یو قلم د ذکر کړی او لاس قلم ټول دلته کاپی کیږي خو نه زه ورته وایم چې نه دې ته چې ما کوم استیمیټ ورکړی او داغي په اساس وس جنسونه نه وړي یا تعداد کم کړی یا زیات کړی نو په دې صورت کې به موږ تاسو د دې کمانډ استفاده کوو کریټ انوایس فار سلیکټډ ایټمز اور فار ډیفرنٹ پرسنټیج اف ایچ ایټم خو زه په هر صورت زه ورته وایم چې اول دغه کمانډ کې زه پریکټیکل کار کوم زه ورته د انوایس جوړوم هغه استیمیټ په اساس اوکې کوم و ګوري هغه زمونږ استیمیټ کې چی شو دغه دوه جنسونه وکنه یو لپټاپ او بل هم مانیټور او یو دانه خو سم موږ تاسو د صلاحیت لرو چې کوانټیټي ورته تغییر کو زه ورته وایم چې دغه انوایس چې زه جوړوم د بصیر خان ته دغه استیمیټ خو ایمانه وړو خو دا کوانټیټي یو دانه وس نه وړي دا دوه دانه دا وړي او همدا ډول فرض کا دوه دانه هم دا وړي مانیټور هم دوه دانه وړي چې زه کله دا ورته اضافه کوم میسج ماته راکړي کوی بوک جوړوره دغه کم استیمیټ چې دی تا نه وړو اوس چې دا کم شي نه وړي دا دغه استیمیټ نه زیات وړي زور ته فرق نه کوي او کې کومه صحیح شو اوس ما سره څنګه شو د 1000 افغانۍ په ارزښت باندې دغه جنسونه د ازما څخه ویوړل زور ته د انوایس ورته ورکوم دا څنګه کوم سیو کوم او سیو انیوای او سپیلینګ چیک اګنور آل کوم اوس نو زمنګ سره تغیرات راغله یو تغییر خو راغی چې 1000 افغانۍ بصیر زمنګ نه قزار شو ځکه استیمیټ موږ ته ورکړی او ماته سیل آرډر وکړه د سیل آرډر څخه وروسته به مانه جنسونه ویوړه کدا جنسونه د استیمیټ د تعداد څخه زیات وړي یا کم وړي هغه سره زما کار نشته خو مانه چې جنسونه ویوړه ما ورته انوایس ورکو انوایس نمبر 14 دی په دغه تاریخ می د انوایس ورته ورک 1000 افغانۍ مونږه اکاونټ ریسیویبل است به د دې نه واخلو نو ځکه بیلانس کې دا مونږ سره 1000 افغانۍ قرضدار شو خزه اوس چې خبره د استیمیټ نم خلاص شو سیل آرډر مو شو او راغې جنس ویوړه او مونږ نه قرضدار هم شو سبب له ورځدار راځي وي وروره دغه پیسې دی واخله مونږ ته پیمنٹ کوي نو اوس راځم کسٹمر ته چې کله کسٹمر ته زراغلم کریټ استیمیټ خو شو سیل آرډر مو شو او کریټ انوایس مو شو صحیح ده اوس راځم انټر سیلز ریسیپټ باندې کلیک کوم ځکه دغه سیلز چې ما په دې باندې کړه اوس راته پیسې وصولېږي زه چې کله دلته کلیک کوم ګوري اوس وای چې ته ستا کسٹمر څوک دی چې تاسو پیمنٹ کوي دا کسٹمرانو لیست دی بصیر دی کنه بصیر موږ نه قرضدار ده خا دا پیمنٹ درته په چیک کوي کریډټ کارت باندې کوي ډیبټ کارت باندې کوي زه ورته نه دا کیش باندې دا موږ ته دا پیسې راکوي صحیح ده خا چې کله دلته راغلم
نو دلته زه ورته ایټمونه انتخابوم. دا د کوم ایټمونو دپاره سیلز ریسیټ موږ ته کوي؟ صحیح ده؟ نه بخښنه غواړم، موږ دلته یوه اشتباه وکړه. اشتباه موږ داسې وکړه چې موږ ریسیف پیمنټ څخه استفاده کوو. دا موږ سره سیل ریسیټ بل ډول کار کوي. د هغې مثال هم اوس د تاسو ته کار کوم. بصیر موږ نه 21,000 افغانۍ قرضداره ده، اوس دا پیمنټ موږ ته کوي، موږ ریسیف پیمنټ کوو. موږ انټر سیل ریسیپټ هغه وخت کوو چې دا اسټیمیټ وړی نه وي، سیل آرډر یې کړی نه وي، مستقیما دکان ته راشي، جنس واخلي او پیسې راکړي ولاړ شي، بیا د دې کمانډ نه استفاده کوو. دې خو موږ نه اسټیمیټ هم اخیستی، سیل آرډر هم کړی دی، انوایس هم ورته جوړ شوی ده. اوس راته څنګه کوي؟ پیمنټ کوي. زه اوس د دې نه ریسیف پیمنټ کوم، د دې کمانډ نه باید استفاده وکړم. خازه ریسیف پیمنټ باندې مې کلیک وکړه. زه ورته وایم همدغه بصیر خان ده او دغه بصیر چې دی ماته کیش راکوي، پیسې درنه اخلم، دغه جنس چې دی وړی دی. ښه دلته ورته ریفرنس لیکي. زه ورته وایم چې انوایس صحیح دی که نه، انوایس نمبر 15 هغه انوایس چې دې ته موږ ورکړی او موږ نه قرضداره شوی 21,000 افغانۍ، هغې انوایس فرض که نمبر دغه ده. دا نمبر مې ورته ولیکي. پیسې څه شی درکوي؟ چک درکوي، کریډټ کارت درکوي که کیش؟ زه ورته وایم کیش راکوي. ښه زه ورته اوس څه انتخابوم؟ زه ورته همدا یو بل زموږ نه قرضداره ده دا ورته انتخابوم. صحیح ده؟ او دا ورته یس کوم چې کله مې یس کړي 21,000 افغانۍ به دا ماته پیمنټ وکړي. ګوره اماونټ چې دی 21,000 افغانۍ ده، اپلاید 21,000 افغانۍ ده او ډسکاونټ دې ته تاسې یوز کوئ نه، ورته 0 ده. خو داسې هم امکان لري چې دا د 21,000 افغانیو څخه 10,000 افغانۍ اوس ماته پیمنټ وکړي او 10,000 افغانۍ به یې قرضداره شي. خو زه ورته وایم چې دا د دغه انوایس نه چې 21,000 افغانیو په ارزښت دی، موږ نه جنس وړی او دغه انوایس دا قرضدار ده او دا پیسې از کیش اوس ماته راکوي. صحیح ده؟ خو دا ټولې نه راکوي راته. که ټول مې سیو اینډ کلوز کړه دې سره زموږ حساب پاکېږي. خو نه زه ورته وایم دا ټول راته اوس نه راکوي. دا اوس دې ماته راوړي 10,000 افغانۍ چې زه 10,000 افغانۍ درکوم. 19,000 بېرته موږ نه قرضداره پاتې کېږي. ری به شم دا به سیو کړم او کلوز به کړم. ګورئ موږ سره بصیر 100 روپۍ قرضداره پاتې شو 11,000. ولې؟ ځکه دلته موږ د یو انوایس د همدې انوایس 10,000 افغانۍ موږ ته پیمنټ وکړه که نه. ګورئ پیمنټ انوایس نمبر 15 په دغه تاریخ یې پیمنټ وکړه او دغه 10,000 افغانۍ وکړه. اوس خبره دا ده چې کله موږ تاسو ته یو کسټمر پیمنټ کوي دا په اتوماتیک ډول دا پیسې چیرته ځي جمع کیږي؟ چارت اف اکاونټ کې ان ډیپازیټډ فنډز کې جمع کیږي. تاسو راشي چارت اف اکاونټ ته او چارت اف اکاونټ کې ان ډیپازیټډ فند په نامه باندې چې کله موږ تاسو یو سیلز کوو مشتری پیسې موږ ته راکوي په اتوماتیک ډول باندې موږ تاسو سره څنګه کې دلته ان ډیپازیټډ فند په نوم باندې یو اکاونټ جوړیږي. ګوري ان ډیپازیټډ فند 60,000 او 200 افغانۍ اوس په دې کې اضافه شوي دي. دا د کوم مدرسه؟ دا موږ نور مخکې سیل کړي وو، هغه پیسې هم ورسره جمع شوي، جمع دا ټول دغومره شوي دي. ښه فرض که اوس سبا بله ورځ یا یو هفته بعد چې دی د بصیر خان بیا ماته پیسې راوړې دي. بل نمبر تاسې په یاد وساتئ چې بل نمبر یې 15 دی. زه بیا هم راځم کسټمرز ته او بیا ریسیف پیمنټ کوم. صحیح ده؟ پیسې ترلاسه کوم. د چا نه؟ وینډر دغه کسټمر نوم دی انتخاب کړه. زه ورته وایم همدا بصیر دی. بیا ښه او دلته ورته وایم چې د دې هماغه انوایس نمبر چې دی 15 د هماغې 10,000 پاتې هغې پیمنټ راته کوي. ګوري دلته ماته تیار دغه راوړي دي چې دا ما نه څومره قرضدار هغه ټول مکمل دلته لیست کېږي. زه ورته وایم دا زما د دغې دپاره پیمنټ کوي او دا یې کوم چې خپله کیلکولیټ شي. ښه دا وایي چې د اوریجنل اماونټ 21,000 او اماونټ چې دی چې اوس باید پیسې تا ته درکړي 11,000 روپۍ پې پاتې 11,000 روپۍ باید تا ته پیمنټ وکړي. زه ورته وایم صحیح ده دغه پیمنټ مزه کېږ دا ماته کوي دا سیف کوم. چې کله مې سیف کړه ګورې د بصیر سره زموږ حساب څنګه شو 0 شو. ځکه نورې پیسې هم راته راوړلې که نه. یو پیمنټ خو یې په دې تاریخ کړی و، یو پیمنټ یې فرض کړه په نن تاریخ وکړه او دا پیسې هم چېرته لاړلې؟ ان ډیپازیټډ فنډ ته لاړلې. مخکې هلته 21,000 که 22,000 تاسې راشئ چارت اف اکاونټ ته. اوس ان ډیپازیټډ فنډز کې تاسې وګورئ دلته ان ډیپازیټډ فنډ پیدا کړئ دا اکاونټ دی. اوس 21,200 شو. مخکې 60,000 که 21,100 روپۍ وي، اوس 21,200 شو. ځکه چې دلته موږ ته بصیر بل پیمنټ هم وکړه. نو په دغه طریقه باندې موږ تاسو یو کسټمر ته اسټیمیټ جوړو. د اسټیمیټ څخه وروسته هغه موږ ته سیل آرډر کوي. سیل آرډر به یا د اسټیمیټ په اساس وي یا به د هغې نه کم یا به د هغې نه زیات وي. ښه دا فرق نه کوي. د سیل آرډر سره او اسټیمیټ سره کویک بوک کې کم تغییر نه راځي. خو کله چې جنس ویوړله بیا انوایس ورته جوړو چې په قرض وویسي. د
د انوایس څخه وروسته بیا چې موږ ته پیمنټ کوي ټول پیمنټ کوي هول پیمنټ کوي یا فرض کړه نیمایي پیسې موږ ته راکوي نو هغه بیا موږ تاسې ریسیو پیمنټ په ترو باندې کولی شو چې په دې ډول څنګه کو معامله کو او حساب ورسره کلیر کو. اوس به داسې کار وکړو چې یو بل سټیمیټ جوړو سیل آرډر جوړو او له هغې څخه وروسته یا اوس به پر دې مثال باندې کار وکړو یو څوک راځي زموږ څخه جنس اخلي او نغدې پیسې راکوي نه موږ نه اسټیمیټ اخلي نه موږ ته سیل آرډر کوي مستقیما دکان یا شرکت ته راځي او موږ نه جنس اخلي او پیسې راکوي نو په دې صورت کې اوس د دې کمانډ نه استفاده کوو کریټ سیلز ریسیپټ نه. یو مثال به په دې کمانډ باندې ځکه کار وکړو تر څو تاسې پر دې هم پوه شئ کریټ سیلز ریسیپټ. ګورئ زه کسټمر سره راځم دلته کسټمر مینو کې هم ما سره کریټ سیلز ریسیپټ شته ګورئ دا کریټ سیلز ریسیپټ کوم فکر وي په اول ځل کې چې ما ریسیو پیمنټ کوو د ریسیو پیمنټ په ځای ما دغه کمانډ یوز کړی و زه پکې اشتباه شوم. دا کمانډ کوم وخت کې یوز کیږي فرض که موږ سره یو کسټمر راغی زموږ دکان ته زموږ شرکت ته موږ ته ویل چې وروره ماته یو 15 دانې کمپیوټرونه پکار دي دا 15 کمپیوټرونه راکړه او دا پیسې واخله نه له مخکې نه اسټیمیټ موږ نه غوښتی نه سیل آرډر کړی دی نه کوم انوایس موږ دې ته مخکې نه جوړ کړی مستقیم ډایرکټلی خبره د دکان ته راغی او پیسې راکړلې او جنس یې واخیست نو په دغسې حالت کې موږ د دې کمانډ استفاده کوو. ګورئ زه راځم کریټ سیلز ریسیپټ ته کله چې دلته راغلم کم کسټمر دی چې تا نه جنس اخلي زه ورته وایم دغه بصیر په نوم باندې کسټمر ده او دا چک درکوي که نغدې پیسې زه ورته وایم نه دا نغدې پیسې راکوي. ګورئ دغه سیل ریسیټ نمبر 2 دی موږ سره چې څه جنس اخلي فرض که زه ورته وایم دا زموږ څخه لیپټاپ اخلي صحیح دی 100 دانې لیپټاپ اخلي 2 دانې لیپټاپ او همدا ډول بل شی اخلي بل هم ورته انتخابوم چې فرض که دا پاور سپلای راڅخه اخلي 100 دانې پاور سپلای فرض که 2 دانې به ورته ولیکو صحیح ده نو دا ټول د 100,000 او 400 افغانیو په ارزښت باندې جنس زما څخه اخلي او پیسې راکوي راته او جنس وړي نو اوس ما ورته دغه سیل ریسیپټ ورته ولیکله دا به ورته پرنټ کړم او دا به ځان سره سیو ان کلوز کړم او دا سپیلنګ چک دی دا به اګنور آل کړم. ګورئ دغه ټول ما اګنور آل کړ تاسې اوس کسټمر لیست ته راشئ چې کله هم کسټمر لیست راغلم ما سره بصیر وکنه بصیر چې دی زموږ څخه د 10400 افغانیو په ارزښت باندې جنس ویوړلو تاسې د دې ته مه ورخطا کېږئ چې ولې دلته بصیر موږ نه قصداره نه شو قصداره خو په دې خاطر نه شو چې موږ ته پیسې راکړې او جنس یې ویوړلو نو پیسې چې موږ ته ورسېدلې او جنس موږ نه کم شو په مقابل کې پیسې موږ سره زیات شوې د دې دغه پیسې چې دی مستقیما ان ډیپازیټډ فنډس ته لاړې چارټ اف اکاونټ کې دلته ځکه ورته ونه لیکل شو دلته چې ولیکل شي دا خو په دې معنا چې موږ نه قصداره شو یا موږ ترې نه قصدار یو یا موږ نه قصداره شو که منفي واوسېږي موږ ترې نه قصدار یو که مثبت واوسېږي زموږ نه قصداره ده نو دې سره خو سیل ریسیپټ کې خو قرض معامله ونه شوه ځکه پیسې راکړې جنس یې ویوړلو که زما انوینټري کم شو ولې په مقابل کې ما سره پیسې زیاتې شلې پیسې زموږ چیرته لاړلې ان ډیپازیټډ فنډ ته لاړ تاسې راشئ چارټ اف اکاونټ کې ان ډیپازیټډ فنډ موږ تاسې اوس دلته ګورو ګورئ ان ډیپازیټډ فنډ اکاونټ موږ سره پخوا 1.10 سو اوس 50,000 او 600 ته ورسېده دا پیسې د کومه راغلې دا خو دغه سیلز نه ده دغه فروشاتو نه راغلې دغه بصیر خان باندې منګه جنس خرڅ ک او پیسې راکړلې او خبره خلاص شو نو کله کله داسې هم کېږي چې تاسو سره یو کسټمر راشي او مستقیما له تاسې جنس واخلي او پیسې درکړي نه به پکې اسټیمیټ تاسې نه غوښتل شوي اوسي نه به سیل آرډر وي نه به تاسې کوم انوایس جوړ کړی وي او نه به ریسیو پیمنټ کوي بس جنس ورکړه او پیسې واخله له دې کمانډ نه استفاده وکړه نو د نن دپاره دومره 10 بجې سبا انشاءالله پر نورو مسایلو هم د کسټمر مربوط خبرې کوو.